د بلخ ولایت پانګوال د بولي په بازار کې د دوی د کار له څرنګوالي خوښ دي. دوی په تیرو کلونو کې د صرافۍ په سکتور کې د ځانګړي ځای له نشتوالي له ننګونو سره مخ وو چې اوس مهال دغه ستونزه د صرافۍ په بازار کې د یو مارکیټ په جوړېدو سره حل شوې ده. از اینکه قبلا ما پراگنده در هر جای بودیم و همین بازار بولی در هر جای بود، فعلا به طور سنتی و به طور مدرنش در اینجا ایجاب شده. برای ما خیلی که جای مسرت خوشی است. ما تقریبا سالهای گذشته در مارکت های متمادی به شکل کرایه میگشتیم. به خوشبختانه بعد از اینکه مارکت ایجاد شد، یک سال است که ما در این مارکت اینجا الحمدلله یک جای جمع بشیم به خاطر بولی مدت 2 ساعت 1.5 ساعت جمع باشیم و مارکت هم به ما سهولت های ایجاد کرده. مثلا جایی که بر ما نظر گرفتن جای خیلی خوبی است و در اینجا الحمدلله از قسمت گرما و سرما برای ما ان شاء الله یگان سهولت ها را مساعد کرده. له بلې خوا د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس دغه بازار د سالمې سوداګریزې سیالۍ لپاره یو ښه ځای وباله او زیاته کړه چې د دغه مرکز جوړېدل د ښاریانو او سوداګرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره یو اغیزمن ګام دی. این بسیار برای کسایی که مشتری که میخوان خریداری بکنن و برای فروشنده خیلی سهولت ایجاد میکنن در یک مرکز واحد. در روز میتونن که با اساس رقابت سالم هر کسی که جنسی تر به اصطلاح عرضه بکنن از اون در هر شرکتی که بتونه یک عرضه خدمات خوبی برای فروش و بعد از فروش انجام بدن. بعد از فروش با این مفهوم که اگر مالشون کیفیت خوب تر نداشت میتونن مسترد بکنن و اون شرکت بتونه پیشگام باشه. و این یک بسیار نتیجه خوبی داده در عرصه تجارت که این میتونه هر کس با نرخ مناسب هم جنس خود خریداری بکنه. همدارنګه د افغانستان د وړو او غلو د اتحادیې مشر ډاډ ورکوي چې دغه اتحادیه د پانګوالو ترڅنګ د سوداګرو د اړتیاو په پوره کولو کې به له هیڅ راز هڅو څخه ډډه ونه کړي. اتحادیه تاجران آرد و غلجات افغانستان در بخش‌های مختلف تجارت همواره همکار تاجران میباشد و در آینده نیز برای بهترسازی شیوه تجارت، ایجاد سهولت‌ها برای واردات کالاها به خصوص مواد ارتزاقی با هماهنگی دیگر بخش‌های سکتور تجارت سهولت‌های مفید را فراهم خواهد کرد. د یادونې وړ ده چې دغه مارکیټ په شمال زون کې د غلې دانې او وړو د پلور په برخه کې اساسي اسانتیاوې رامنځته کړي دي.